السلام علیکم ګرانو شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځه د نن درس ته. د نن درس چې دی هغه سبق بیم ټینس دی، دریم ټینس دی، پریزنټ پرفیکټ ټینس. د دې استعمال اول تعریف، بیا چې د دې کوم هیلپینګ وربونه دي، څوم فارم دی دا درته وایي. بیا د هغه وروسته بیا جملې دي، مثالونه هغه درته وایم. د اول د دې تعریف له راځو. دا څه وخت استعمالیږي؟ پریزنټ پرفیکټ ټینس فعل حال مکمل زمانه، پښتو کې موږ اوس بشپړ مهال ورته وایو. معنا چې په اوس وخت کې کار مکمله سوی، بشپړه سوی. Present perfect tense shows an action that has been finished just now. Present perfect tense چې دی هغه وخت استعمالیږي، هغه کار ښکاره کوي چې همدا اوس لږ ګړی مخکې، جسټ معنا لږ ګړی، لږ وخت مخکې مکمله سو، چې دا اوس وخت نه تیر سوی. یوه خبره بله په دې کې د پریزنټ پرفیکټو د پاست انډیفینټ په مابینځ کې اکثره وختونه خلک په فکر کې پریشان دي چې دا پریزنټ پرفیکټ ټینس څه وخت استعمالیږي او پاست انډیفینټ ټینس. نو د دې لپاره دا دی چې پریزنټ پرفیکټ ټینس موږ هغه وخت استعمالوو چې وی کار سوی، وخت نه تیر سوی. خلک د دې فرق نشي کولی. پریزنټ پرفیکټ ټینس چې یو کار وشي دا اوس وخت نه تیر سوی، او پاست انډیفینټ ټینس چې دی هغه ماضي دی، تیر سوی وخت دی چې کار سوی او څه وخت نور هم تیر سوی. مثلا تا ته څوک ووایي چې راسه ډوډۍ وخورو، ته ما وخوړل، دا اوس چې خوړلي. څوک راسه چای وخورو، ته وایې ما وخوړل، د هغه لپاره دا پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالیږي. که وخت تیر سوی بیا پاست انډیفینټ ټینس دی. اوس راځو مثالو د دې چې کوم هیلپینګ ورب دی دې له راځو. اوس راځو دې ته چې د دې هیلپینګ وربو څوم فارم او د جمع او د سره څوک استعمالیږي. هیلپینګ وربز د دې د هیو هیز دی. ورب یې تھرډ فارم دی. د هر ورب درې فارمې، درې حالت یې، فرست، سیکنډ، تھرډ. په دې کې چې دی تھرډ فارم استعمالیږي. انډیفینټ کې اول فارم، په کنټینیوس کې اول فارم استعمالیږي، په انډیفینټ کې انجینو، په کنټینیوس کې انجو. او د جمع سره چې دی هیو د آی وی یو دې سره جمع چې ډېر نمونې د سینګولر سره هیز استعمالیږي، لکه هی، شي، ایټ. نو دا د دې مواد چې په دې کې استعمالیږي د پریزنټ پرفیکټ ټینس ده. هیلپینګ وربونه د مین ورب سره کومک کوي. هیلپینګ وربونه چې دي موږ په انګلیش کې هیلپینګ وربز آر وربز دیټ هیلپ د مین وربز. دا هیو هیز د دې هیلپینګ وربونه دي. اوس به راسو جملو ته د پریزنټ پرفیکټ ټینس ده. ویډیو سره لایک کړئ. نو اوس راځو پریزنټ پرفیکټ ټینس کې څنګه جملې جوړولی سو. اوله جمله د آی هیو ورکډ، ما کار کړی دی. اوس سوالیه چې جوړه هیو آی ورکډ، آیا ما کار کړی دی. آی هیو ناٹ ورکډ، ما کار نه دی کړی. د ساده سوالیه جوړه موږ همیشه دا وایي چې کله د ساده جملې سوالیه جوړه ته به اول د واره هیلپینګ ورب بیا لیکې. په ساده کې خو اول د واره فاعل، سبجیکټ هغه چې په جمله کې کار کوونکی، لکه د آی وی یو دی، دې ته پرونان نوم وایي، دا فاعل هم دی، که د دې پر ځای یو نان راسي هم دی سبجیکټ دی. هیو چې دی د هیلپینګ ورب دی. ورب ورک یا ورک دا چې دی دا ورب دی. نو په دې ټینس کې موږ دریم فارم استعمالو، ورکډ. ورکډ. نو د دې سوالیه جوړه اول د واره به بیا هیلپینګ ورب لیکل، لکه پر ادبمو کې چې ده هیو آی ورکډ، هلته په ساده کې آی هیو ورک لیکل، دلته وایي هیو آی ورکډ. دا د جملو جوړولو طریقه ده. آی هیو ناٹ ورکډ، ما کار نه دی کړی. منفي چې بیا جوړه د ساده څه چې منفي جوړه هغه به ته د هیلپینګ ورب د ورب مابینځ کې به ناٹ لیکې، نور هغه ساده جمله ده. بس دا فرق دی، یوازې په دې کې به ناٹ اضافه کوې. در کم هی هیز ورکډ، د کار کړی دی. هیز هی ورکډ، آیا د کار کړی دی. هی هیز ناٹ ورکډ، د کار نه دی کړی. دلته به دا ورکډ نه وایه، ورکډ. د ټي غږ به په جوړه په کوې.
نو دلته یوه بله خبره د پام وړ ده چې لوړ په دا لوړو درو جملو کې هیو استعمال شوی دی، په دې کې هیز. که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا ولې، نو موږ دا ورته وایو چې آی جمع دی او هی چې دی دا واحد دی. د جمع سره موږ ویلي وو چې هیو استعمالیږي، د واحدو سره هیز استعمالیږي. که څوک دا ووایي چې د آی خو واحد دی، نو موږ دا وختي کې دا په پریزنټ انډیفینټ ټینس په کنټینیوس کې موږ دا خبره ورته ثابته کړې وه چې آی چې دی دا جمع دی. که څه هم دا ظاهرا واحد معلومیږي، لیکن دا موږ په روزمره ژوند کې په ورځنیو چارو کې دا موږ د جمع پر ځای استعمالو. لکه ما ته مثال درکړی چې موږ وایي موږ یو نفر موږ چاته وایي موږ تا ته وویل تا زموږ خبره نه منله، موږ تا ته 3 واره وویله تا زموږ په خبره باندې باور نه کېدی. اوس راځو دا بلې جملې ته. it has rained باران سوی دی. has it rained آیا باران سوی دی؟ it has not rained باران نه دی سوی. دا رقم it چې دی هغه هم واحد دی، نو له دې سره موږ has استعمالو. دارنګه they have gone دی تللی دی. have they gone آیا دی تللی دی؟ they have not gone دی نه دی تللی. نو دا ولو د دې ټینس جملې کې هغه وخت ته ښه جملې جوړولی شي په پریزنټ انډیفینټ پرفیکټ ټینس کې چې کله ستا ډېر 3 فارمز اف ورب زده وي. اول د ورب باید ورب زده کړې چې ورب څه ته وایي چې موږ ته پر دې ویډیو جوړه کړې ده. Verb is a word that shows an action چې یو کار ښکار کوي. یا verbs are words that show an action or an action in a sentence په جمله کې کار ته وایي. مننه دا د نن سبق ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، جمله جوړه کړئ، پوښتنه وکړئ، رایه راکړئ.